मातो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब औरेदल څنګه دي ماته ډاکټر صاحب ز ډاکټر ذکر نائک صاحب په تقابل ادیان باندې ورته سنه سو عبور ور حاصل له په تقابل ادیان باندې سنه سحد پوری قریب شته مطالعه شته او مورتل چون کې هغه باقاعده عالم نه دی دیو جن کله کله بنیادی عقایدو کې کله کله مسایلو کې هغه خطا شي او خطا انتهایی خطرناک انسان ورسره گمراه کېږي دیو جن مورتل مګوره تر پر قتل خریدي یو عالم کا ګوري هغه په صحیح او غلط باندې پوي دی شي تمیز کول شي هغه ګوري هغه پر گنجائش تر تار پر نشته لړیو ډاکټر به کی ماته وای ماته خو اورو به خبره به دی اورو غلطه به پرې کېدو مورتل ډاکټر صاحب د خو د غلطي په دین کې د صحیح او د غلط تمیز به موږ څنګه کوو ډېر پر عقل خو معیار کله نشي ګرځېدی ډېر پر اوس ډېر بار خو مدرسو ته راتګ پکار دی دلته پنځل شل دیرش کال دلته کې نسل پکار دی دلته چې کله قال الله قال رسول وې په دین کې د غلطو او د صحیح په جاندو لپاره د وحي علم پکار دی دا غیر لپاره په مدرسې ته راځي ډاکټر صاحب کې کله بیمار شپ زه په خپل د اصول طب کتابونو نظام ته نسخې نشم لیکلې چې کله د اصول طب په کتابونو باندې ستا ډاکټر نه بغیر اعتماد نشم کولای زما غیر د تاخوا تر اعظم ډاکټر صاحب هم دغه سي د دین په حواله سره مستند علماء ترازی اهل حق علماء تبرازی تر سوچ دغه ته نه راغله ما او ته صحیح او غلط نشو پیژنئ نن یقین وکړئ د دنیا کې تاسو وګورئ زمونږ د عامو انسانانو او د عامو مسلمانانو سوچ او فکر هم دقه دی چې کوم خلک په حقيقي معنو کې د دین خدمت کوي هغه خلک موږ شاته کړل دا خلکو په ذهن کې موږ مشکوک وګرځول خلک موږ په هغوی په باره کې کنفیوز کړل چې دا ماوره نن سبا ناشنا مسله ده یاره مفتی صاحب پلانې عالم څنګه دی دا هغه 13 ورځې کې ما یو ویډیو کتله د یو مفتی صاحب د ډېر غټ مفتی د ډېر لوی فالور دی نو چاته تپوس کړی دی چې یاره د ډاکټر ذاکر نایک صاحب نه موږ د علم د مسلو تپوسونه کولی شو وایي نه خو د انسانانو ډاکټر دی وایي د هغه نه به د تبې تپوس کې او د هغې نه به د ټوخي تپوس کې د دیني مسلو تپوس به د هغه نه کوي الله عالم حیران شي سړی په دې خبره باندې چې موږ په دې موجوده زمانه کې یو ډاکټر ذاکر نایک صاحب داسې سړی دی چې د هغه په لاسو باندې په زرګونو نه بلکې د لکونو په تعداد کې خلک مسلمانان شول هغه لګیا دی خلک د کفر نه اسلام ته راولي مرداباد او ته خلک د اسلام نه کفر ته بوځې ته زنده‌باد دا ناشنا خبره ده د انبیاو دعوت دا و چې خلک به د کفر نه اسلام ته راوستل یخرجهم من الظلمات الى النور د تیرونه به خلک رڼا ته بوتل او ته لګېدلې او پلانې کافر دی او پلانې کافر دی او پلانې مرتد دی او پلانې پسې مونځ کېږي او پلانې پسې نه کېږي دا ستا د نیکه دین دی او ستا د خپل کور نه راوړی دی چې په چا باندې فتوې لګوه ستا به چلېږي دا نه کېږي به په دې وجه باندې موږ غواړو چې عوامو ته حقیقي معنو کې دین ورته کوشي او دا پوه شي په دې خبرو باندې ځان پوهول غواړي دا دعوت عامول غواړي دې فتنه پرور مولیانو له برات اعلان پکار دی چې خلک په فرقو کې تقسیموي خلک په مسلکونو کې تقسیموي او مسلمانان په خپل کور کې هغوی جدا کړل جماعتونه جدا کړل مدرسې جدا کړلې کلي جدا کړل الله رب کریم دې مسلمانانو په دې حال باندې رحم وکړي